مونږه د پاسپورت په ریاست کې نوی رئیس راتګ سره نوي فعالیتونه شروع کړي دي چې په فعالیتونو کې موږ د ملي بانک چې کوم موږ پیسې هیوادوال تحویلوي بانکونو ته هغه بانک څنګه موږ را انتقال کړي پاسپورت ریاست ته د دې لپاره چې هیوادوال په هوساینه سره خپل کارونه مخ ته یوسي او یو ورځ کې ټول کارونه خلاص شي او همدا شان مونږه د انتظام د لپاره چې زنانه او د مردانه د لپاره بیل انتظارګاه موږ جوړه کړې ده او د نظم د راتګ په حالات کې موږ ډېر دوی ته کوششونه کړي دي چې دوی جدا لارو باندې راسي او ښه منظم په عزت او په ابرو سره راسي. همدا شان موږ د کمیشنکارانو باره کې چې کوم کسان کمیشنکاري کوي یا جعلي امضاوې خلکو ته ورکوي یا موږ د سایټ نه پورمې جعلي جوړوي په پروګرام کې او خلکو ته ورکوي پیسو باندې نو دې لپاره موږ خاص سیستم جوړ کړی چې عدالت چک کېږي او کسان نیول کېږي نو هغه هیوادوال چې هغه د کسانو ته پیسې ورکوي او د دوی غواړي پاسپورت ترلاسه کړي نو دا وخت هم نه ضایع کوي او پیسې دې هم خلکو ته نه ورکوي ځکه دوی کارونه نشي ورته کولی او هسې خپل پیسې به بېځایه مصرف کړي. د 14 د حمل نه وروسته انلاین پورمې خلاصو په مرکز او ولایاتو کې چې تقریبا مرکز کې به داسې 3,000 پورې 2,500 پورې موږ انلاین پورمې خلاصو او ولایاتو کې همدا شان څومره چې موږ توانایي هغومره کولی شو چې ولایاتو کې هم د خلکو کارونه اجرا کړو نو دا پروسه به انشاءالله د حمل د 14 نه وروسته عادي کېږي او هر هیوادوال به کولی شي چې خپل حق پاسپورت چې د هغه په اسانه طریقه سره ترلاسه کړي. نو موږ ته خو ډېر انلاین پورمې جمع وي چې تېره اداره کې خلکو اپلای کړی وي هغه تقریبا لکونو ته اوښتې نو دا نوي رئیس په راتګ سره موږ هغه فعالیتونه شروع کړي هغه به تر حمل تر 1400 پورې خلاصېږي نو نوي فعالیتونه به موږ شروع کوو. موږ اوس په هغه کسانو مصروفه یو چې هغوی تیر نظام کې پیسې تحویل کړي دي او پورمې اخیستې دي او هغوی خالي بایومټریک ته انتظار دي نو موږ هغو ته فعالیتونه شروع کړي هغه انشاءالله تر دې تاریخه پورې خلاصېږي. موږ تخنیکي ستونزې الحمدلله ټولې حل سوي دي موږ کوم ماشینالات چې د قطر هیواد نه ټول راغلي او نصب سوي دي عیار دي ټول هېڅ مشکل به انشاءالله آینده کې نه څوک د مشکل سره مخ شي تخنیکي مشکل وي. تقریبا موږ تر اوسه پورې 15 لکو پورې پاسپورټونه ورکړي دي او موږ یو خبره دا چې رسنۍ کې یا عامه شبکو کې دا کېږي چې پاسپورټونه خلاص دي خلاصېږي دا موږ مکملا نه ردوو ځکه دې لپاره موږ کافي تعداد پاسپورټونه لرو او همدارنګه انتاني هیواد سره موږ تقریبا 40 لکه پاسپورټونه لرو چې هغه موږ روابط لرو سره هغه میاشتې ونیو میاشت کې به رارسېږي. موږ تقریبا دې نه څه کم 2 میلیارد عواید افغانۍ هغه افغانستان اسلامي امارت یا نظام ته جمع سوي دي د پاسپورت له طریق نه. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره